احمدشاه ابدالي سیالۍ تودېږي. لوبډلې د بریا لپاره له زړه کار کوي. د فرست کلاس غوراوي پروسه تر ذربين لاندې. کرکټ بورډ شکایتونو ته شفاف ځواب ورکړی. او یکشنبه ډوهني ته ستونزه جوړه کړه. آر سی بي د آی پی ایل جدول سر ته ورسېده. احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ تاوده پړاو ته داخلېږي. لوبډلې د بریا لپاره شپه ورځ تمرین کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنیو سیالیو چمتووالی ورو ورو تودېږي چې پکې ګډون کوونکي لوبډلې د تمریناتو له لارې د سیالیو لپاره خپله پیاوړتیا ښیي. د میپر ستوري، پامیر لیجنډز او هندوکش لوبډلو تېره ورځ په بشپړ ډول تمریناتي میدان ته ښکته شوي وو او د توپواني، توپاچونې او ډګر ساتنې په برخه کې هر اړخیز تمرینات ترسره کړه. یا تمرینات د لوبډلې د فزیکي او تخنیکي چمتووالي ښکارندویي کوي چې له ویډیوګانو ښکاري لوبغاړي له پوره جذبې سره لوبو ته ځانونه آماده کوي. په ورته وخت کې میوند اتلان له لورو وروسته نه ده او یا د لوبډلې د خپل مشرتابه لاندې تمرینات ترسره کړي چې پکې لوبډل مشر یمین احمدزي، مشر روزونکي فضل نیازي او چټک توپاچونکي خلیل احمد د خپلې لوبډلې د جوړښت، تیاري او هدفونو په اړه باندې معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د لوبغاړو تمرکز، فزیکي چمتووالی او انګازه د بریا کلي ده او دوی د یادو سیالیو لپاره له بشپړې جذبې سره کار کوي. یادولو ده چې د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ د هېواد د کورني کرکټ مهمه برخه ده چې پکې د ځوانو او تجربه کاره لوبغاړو ترمنځ د وړتیا سیالۍ کیږي. د فرست کلاس سیالیو د غوراوي پروسه د ذربين لاندې د شکایتونو د لاسرسي کمیټه وایي چې شفافیت مو لومړیتوب دی. د افغانستان کرکټ بورډ شکایتونو ته د لاسرسي مسؤلینو پرون د هغو شکایتونو ارزونه وکړه چې د فرست کلاس سیالیو لپاره د لوبغاړو د غوراوي پروسې په تړاو باندې بورډ ته رسېدلي وو. ارزونه د یو ځانګړې کمیټې په شتون کې ترسره شوه. په یاده غونډه کې له شکایت کوونکو لوبغاړو سره د دوی فټنس ازموینې ویډیوګانې، د هغوی او سیالو لوبغاړو کارکردګي او نور مهم شواهد شریک کړل او ترڅو د پروسې شفافیت روښانه شي. د دوی په وینا چې شکایت کوونکي لوبغاړو قناعت وکړ او د ارزونې پایله د باور وړ وبلله. د شکایتونو د لاسرسي مسؤل او د غوراوي کمیټې غړو دواړو د یوې ویډیوي پیغام له لارې د غوراوي پروسې او د لوبغاړو د جوړښت په اړه باندې وضاحت ورکړ. دوی ټینګار وکړ چې د کورني کرکټ د پرمختګ لپاره شفاف او عادلانه غوراوي بنسټیز ارزښت لري. یو بل معجزه، یکشنبه بیا هم ډوهني له ستونزې سره مخ کار سی بي د جدول سر ته ورسېده. د هند غوره لیګ آی پی ایل یو له زړه راښکونکي او نه هېرېدونکي ماښام پای ته ورسېد چیرې چې یکشنبه یو ځل بیا د مشهور ستوري مهندر سنګ ډوهني، رویندر جډیجا او شیوم ډوبې پر وړاندې یو وروستي اوور کې بریا خپله کړه او د بنګلور لوبډله آر سی بي د جدول سر ته ورسوله. آر سی بي 213 منډې جوړې کړې چې پکې ویرات کوهلي 2 جیکي بټل 55 او رومایرو شیفري 53 نسوځدلې منډې ترسره کړې. سی اس کې هم ښه مقابله وکړه خو د ابیش میتري 94 او جدیجا 78 نسوځدلې منډې کافي نه وې چې د دوی مجموعي منډې 211 ته ورسېدې چې آر سی بي دغه لوبه یوازې په 2 منډو وګټله. د لوبې وروستۍ 3 اورې اصل جذابیت درلود. د چینایي سوپر کینګ لوبډلې ته یوازې 15 منډې په کار وې خو سوی شرما، ویشنر کمار او بیا یکشنبه هغوی کابو کړل. د آخري او وروستۍ توپ ډوبې ونه شي کولی چې په سمه توګه ولوبوي او ډایل د خلکو چیغو او خوشحالۍ لاندې قهرمان اعلان شو. د آر سی بي لوبډلې تمرینات هم روان دي او لوبډله له نوې انرژۍ سره میدان ته راوتلې. دا بریا نه یوازې د جدول سر ورکړی دی بلکې د فلیاپ سیالیو لپاره یو ستر ګام هم بلل کیږي.